یوه د یوې ښځې کیسه. یوه ښځه د فرنیچر دوکان ته ورغله چې خپلې کوټې ته د خوب لپاره یو پلنګ چپرکټ واخلي. دوکاندار ورته ټول ټیټ پلنګونه ور وښود. ښځې ورته وویل زه لوړ یعنې جګ پلنګ غواړم. دوکاندار ډېر کوښښ وکړ چې ښځه قانع کړي چې جګ پلنګ له مودې لوېدلی دی او نن سبا خلک ټیټ پلنګونه چې په ځمکه لګېدلي وي خوښوي. سړی چې ستړی شو نو ښځې ته یې وویلې محترمې ته خو یو ټیټ پلنګ کې پروت ده، ملا ستا تجربه کړه. که ټیټ پلنګ د لوړ نه ارام نه و، د لوړ نه پکې خوب ښه نه کېده، بیا یې مه اخله. ښځې وویلې اوکې. یو ټیټ پلنګ کې وغځېده. دوکاندار ته یې غږ کړ ته راشه په څنګ کې مې پرېوځه. په سړي له خوشحالۍ سر وګرځېدو. د دوکان دروازه یې بنده کړه او د ښځې خوا کې وغځېد. ښځې چیغه کړه مېړه مې راغلی، مېړه مې راغی. سړي په وارخطايي له پلنګه ټوپ کړ. کوښښ یې وکړ چې تر پلنګ لاندې پټ شي، لکن پلنګ ډېر ټیټ و، ممکنه نه وه چې تر پلنګ لاندې پټ شي. ښځې ورته وویل د خره زوی ودې لیدو چې په داسې وخت کې بیا ټیټ پلنګ فایده نه لري.